سمره بن جندب روایت کړی دی. هغه فرمایي محمد رسول الله ویلې چې زه د جبرائیل او میکائیل سره روان وم، نو په دې لاره کې داسې یو ځای باندې تیر شو چې هلته تنور و، یا یې تنور په ډول ځای موږ ته په مخ راغی چې سر یې وړوکی و او د هغه تله او بیخ ډیر پراخ و. هلته د فریاد اوازونه او د چغو او د سرو اوازونه د هغه تنور نه راوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موږ ور وکتل په هغه تنور کې یو لوڅ سړی او یوه لوڅه پرته وه. د تنور د لاندې خوا څخه د اور لمبې راپورته کېدلې چې کله به د هغه اور لمبې او تاو دوی ته راغی راپورته به شه، د هغه نه به دوی چغې وهلې، فریاد به یې کوه او بره وتلی هم نه شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه، ورته مې ویلې چې یا جبرائیله دا څوک دي؟ من هؤلاء؟ جبرائیل علیه الصلاة وسلام راته ویل چې دا زناکار او زناکار، دا د زناکارو سړیو او د زناکارو ښځو عذاب دی. د قیامت پر ورځې پورې به دوی په عذاب کې اخته وي، الله به دوی په دغسې عذاب کې اخته کړي وي. حضرت عطا رحمه الله هغه فرمایي چې د دې آیت تفسیر لها 7 ابواب، چې الله د جهنم صفت کوي وایي چې هغه لپاره 7 دروازې دي. حضرت عطا د دې تفسیر کې وایي چې د دوزخ 7 دروازې دي. د ټولو څخه غمجنه ګرمه دردونکې او سپکوونکې دروازه د هغه د زناکارو لپاره ده چې د پوهې سره بیا هم زنا کوي او په فاسدو اخلاقو باندې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ هغه اعمالو ته وهڅوي چې هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي. مکحول دمشقي رحمه الله فرمایي چې په دوزخ کې به دوزخیان یو ډېر بد بوی حس کړي. دوی به وایي چې تر اوسه پورې د دې څخه بد بوی موږ نه و حس کړی، اوسه زموږ پوزو ته نه و راغلی، دا د چی بوی دی؟ ملایکې به ورته چې دا د زناکارو ښځو بدبویي ده چې دوی جهنم ته راغورځېدلي دي، د هغو د بدبویي د وجې نه دا بدبوی ده چې نن په تاسو باندې او د دې یاد په هغو 10 آیتونو کې دی چې الله رب العزت موسی علیه الصلاة وسلام ته لیکلي چې ولا تسرق ولا تزني فحجب عنک وجهي، اغلا مه کوه، زما مه کوه، که نه ستا نه به د خپل مخ پټ کړم، یعنې خپل ذات نه به په خپل مخ به پرده واچوم. الله دې په موږ رحم وکړي. سمره بن جندب روایت کړی دی. هغه فرمایي محمد رسول الله ویلې چې زه د جبرائیل او میکائیل سره روان وم، نو په دې لاره کې داسې یو ځای باندې تیر شو چې هلته تنور و، یا یې تنور په ډول ځای موږ ته په مخ راغی چې سر یې وړوکی و او د هغه تله او بیخ ډیر پراخ و. هلته د فریاد اوازونه او د چغو او د سرو اوازونه د هغه تنور نه راوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله موږ ور وکتل